د الینګار ولسوالۍ لسګونه قومي مشرانو او دیني عالمانو د شاهي کانال سترې پروژې د ساختماني چارو پیل پر وړاندې د خنډ له منځه وړلو او په دغه برخه کې د بشپړ هر اړخیز ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د بیلابیلو سیمو لسګونه قومي مشرانو او دیني عالمانو نن د سې شنبې په ورځ د جوزا په 20 نیټه له غرمې وړاندې په ولایت مقام کې یوه ناسته ترسره کړه. دوی په دې ناسته کې د شاهي کانال پروژې د عملي چارو په اړه د بشپړ ولسي ملاتړ ډاډ څرګند او دا پروژه د ټول لغمان لپاره مهمه او حیاتي وبلله. په دې ولسي ناسته کې د اوبو او انرژۍ وزیر هم د ټلیفون په لیکه د شاهي کانال د عملي چارو پر وړاندې د خنډ له منځه وړلو په برخه کې له قومي مشرانو د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. نوموړي وویل د شاهي کانال د دویم فاز منظوري به هم ژر راشي چې د پرمختګ لړۍ به روانه وي. هغه ژمنه وکړه که ولسونه د ورته پروژو په عملي کېدو کې برخوال شي نو دوی ژمنه کوي چې لا به نورې پروژې هم د لغمان ولایت ولسونو ته پیل کړي. د لغمان والی ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره، مرستیال والی احلا شهزاده مظلومیار، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د ملي امنیت مرستیال، د عالمانو شورا رئیس او د الینګار ولسوالۍ د بیلابیلو سیمو ګڼ شمېر قومي مشرانو، دیني عالمان او ځایي اوسیدونکو ګډون کړی و. په پیل کې د لغمان ولایت د سیندیزي حوزې رئیس سید عبدالرحیم سادات د شاهي کانال سترې او تاریخي پروژې په اړه هر اړخیز معلومات او تر دې دمه د چارو او پرمختګونو اړوند خبرې وکړې. هغه وویل چې د شاهي کانال سرې پروژې د عملي چارو پیل تیر کال وشو، خو ولې د ځینو بیلابیلو ستونزو او ممانعتونو له امله یې ساختماني کارونه ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې قومي مشران په دغه برخه کې مرسته وکړي او بې تفاوته پاتې نشي او د ساختماني چارو ګړندي کولو ته ښه زمینه سازي وکړي. د سیندیزي حوزې رئیس زیاتوي که چیرته ولسونه خصوصا ځایي قومي مشران او دیني عالمان خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړي نو له یوه لوري به دا تاریخي پروژه عملي او له بلې به زرګونه هکتاره مځکه خړوبه او لسګونه بندونه جوړ شوي اوسي. په ورته مهال د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال په کرنیزه برخه کې د اوبو مدیریت او ترینه د مځکو د خړوبېدو او حاصلاتو د زیاتېدو په اړه هم هر اړخیزې خبرې وکړې. نوموړي د شاهي کانال په جوړېدو سره به 800 هکتاره مځکه باندې ځنګلونه، 15500 هکتاره مځکه باندې مثمر باغونه، 2000 هکتاره مځکه سبزۍ ته آماده، 4000 هکتاره مځکه غلجاتو ته او 2000 هکتاره مځکه له یو څو فصلو ته وړي چې ورسره به زرګونه کسانو ته کاري اسانتیاوې هم برابر شي. د کرنې رئیس د قومي مشرانو هغو اندېښنو ته ډاډ ورکړ چې ګواکې د دغه کانال په جوړېدو سره به په اوبو کې کمبود راشي بلکې ورسره به نور واړه سربندونه او چک ډیمونه هم جوړ شي. هغه هم دغه راز له قومي مشرانو او راغلو دیني عالمانو غوښتنه وکړه تر څو د دغه کانال د عملي چارو په اړه شته خنډونو لرې کولو کې همکاري زیاته کړي. د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي او د عالمانو شورا مشر مولوي عبیدالله الکوزي هم په خپلو خبرو کې د شاهي کانال پروژې د عملي چارو پر وړاندې د شته ستونزو او ګواښونو د لرې کېدو لپاره د ځایي قومي مشرانو او دیني عالمانو په رول تاکید او دوی یې لا همکارۍ ته راوبلل. دوی یادونه وکړه چې وسلوال طالبان د هم په سیمه کې د لغمان د ولسونو لسګونه کلونو ستر ارمان چې دا یاده پروژه ده پوره او د خپل فقیر ولس هڅو او راتلونکي لپاره ګډ کار وکړي. بل ورته مولوي اصحاب الحق ملک ملاجان، قمندان موسی خان، د قبایلو امیر وتلی لیکوال استاد مزمل او نورو ویناوالو هم خبرې وکړي او شاهي کانال پروژې د منظورۍ او نورو چارو په اړه یې د لغمان والي هڅې وستایلې. دوی یادونه وکړه چې په ټوله معنا د شاهي کانال د چارو ملاتړي او پر وړاندې د راپورته شوي موضوع په حل کې له مسؤلینو سره یو ځای هلې ځلې کوي. دغه ویناوال زیاتوي چې دولت د هم د چک ډیمونو استملاک او نورو برخو کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی کوښښ کوي چې د شاهي کانال د کارونو پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. قومي مشرانو ژمنه وکړه چې په پوره ایماندارۍ سره به د شاهي کانال ساختماني چارو او په دغه برخه کې د یوې کمیټې په شکل متواترې هڅې کوي. بل ورته د لغمان والي محمد آصف ننګ د الینګار ولسوالۍ له ټولو قومي مشرانو، دیني عالمان او ځایي اوسیدونکو څخه مننه وکړه چې تل یې د ټولو پروژو ملاتړ کړی. هغه د شاهي کانال پروژې ټولې هغه پروسې چې یاده پروژه تر دې دمه را رسېدلې هم له ولسونو سره معلومات شریک کړل او یادونه یې وکړه چې
په خورا سختیو سره د دغې پروژې ټول کارونه تر دې دمه را رسیدلي، نو لازمه ده چې دغه پروسه ښه تطبیق او ولسونه خپل مسؤلیت او همکاري ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه، لومړی باید موږ او تاسې ټول له درانه او محبوب ولسمشر څخه مننه وکړو چې دا مهمه پروژه یې دلته منظور او هغو دوستانو چې په دغه برخه کې همکاري کړې هم منندوی شو. د شاهي کانال پروژې په جوړېدو سره به زرګونه هکتاره مځکه خړوبه شي، هم اقتصاد او هم به ټولنیز ارزښت ورسره لوړ شي. متاسفانه چې د ټولو پرمختګونو لامل وسله وال دي او تلې ځان د ترقۍ دښمن جوړ کړی. ښاغلي ننګ زیاته کړه که جګړه نه وای نو په دې ولایت کې به د سلګونه میلیون افغانۍ په ارزښت لسګونه نورې سترې پروژې هم پیل شوي وای، خو وسلوال تل د پرمختګ کاروان پر وړاندې ستونزې او ممانعتونه راپورته کړي. هغه په افغانستان کې د اوبو په ارزښت، مدیریت او ترېنه د سالمې استفادې اړوند هم هر اړخیز معلومات له راغلو قومي مشرانو او دیني عالمانو سره شریک کړل. د لغمان والي یو ځل بیا د خپلو خبرو په پای کې د الینګار ولسوالۍ قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د شاهي کانال د ساختماني او نورو چارو پر وړاندې د شته خنډونو حل په برخه کې دي خپله همکاري زیاته کړي. هغه ډاډ ورکړ چې د استملاک او نورو برخو کې دولت خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او لا به نور هم ولسونه له ګڼو ښېګڼو څخه برخمن شي. دغه راز په دې مجلس کې د یادې پروژې د عملي چارو پر وړاندې د شته خنډونو او ممانعتونو د له منځه وړلو لپاره له بېلابېلو مسؤلینو او مشرانو څخه 3 کاري کمیټې هم جوړې شوې.